په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزې ورکول پیلوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وايي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکړې د پیل لپاره په تیاریو بوخت دي. ښاغلي وانګ یو دا خبره د طالبان د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي سره کتنه کې کړې. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت یوه خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي متقي او وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لورو له زلزله ځپلو سره په مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ پر ګډې سوداګرۍ بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د بیرته ګرځېدو په باب هر اړخیزه خبرې کړي. اعلامیه کې د چین سفیر له قوله لیکل شوي په نږدې راتلونکي کې به زلزله ځپلو سره بشري مرستې وکړي.